السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې زموږ درس دی څنګه وکولی شو چې نارینه او ښځینه نومونه، صفتونه او شیان وپېژنو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په فرانسوي ژبه کې مسکولان او فیمینین دي، یعنی مسکولان لپاره یو لغت استعمالیږي، فیمینین لپاره بل لغت استعمالیږي، همداسې صفت هم مختلف استعمالیږي. نو څنګه وکولی شو چې نارینه او ښځینه نومونه او شیان وپېژنو، چې فرانسوي کې ورته مسکولان او فیمینان ورته وایي. دا څنګه جلا کړو یا دا څنګه وپېژنو؟ د دې ټولو سوالونو ځواب به تاسو ته په دې درس کې درکول کیږي. که غواړئ چې په دې موضوع صحیح او درست پوه شئ نو تر آخره راسره اوسئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چېرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله یو نوی ویډیو شیر کړو نو تاسو لپاره ورسیږي. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني او درس څخه استفاده وکړي. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی به مسکولان یا نارینه چې ورته وایي هغه به وپېژنو، یعنی کوم صفت نارینه یا مسکولان دی، یا کوم یو نون یا نوم مسکولان یا نارینه دی. دې لپاره یو کوم خاص قانون نشته، خو لیکن بعضې حرفونه دي چې که چیرې په هغو باندې یو لغت یا صفت ختم شي هغه مسکولان دی. زه غواړم هغه حرفونه تاسو لپاره په دې ویډیو کې تشریح کړم، خو لیکن دا ټولو لپاره نه دی بلکې زیاته برخه یې همداسې ده. لیکن بعضې دي چې مثلا په دې حرفونو نه ختمیږي بیا هم مسکولان دي، لیکن زیاته برخه یې چې ده همداسې ده چې په دې حرفونو باندې ختمیږي نو هغه مسکولان یا نارینه ورته وایو. یعنی تقریبا 80% برخه یې په همدې حرفونو باندې ختمیږي. راځه چې اوس شروع کړو چې دا کوم حرفونه دي. تاسو لپاره به یې تشریح کړم سره د مثالونو. لینوم کی تیغمین پاغ، هغه نومونه چې په لاندې حرفونو باندې ختمیږي، نارینه یا مسکولان دي. لکه او ا او. که چیرې په دې درې حرفونو باندې یو لغت یا صفت ختم شي هغه مسکولان دی. او او. که چیرې یو لغت یا صفت په دې حرف هم ختم شي هغه هم مسکولان دی. ای ال ان او او اخ تی او او اخ اس ای اف جی ا جی او ای اس ام او پی اش او ان او اس اس سی او پی او. هغه نومونه او صفتونه چې په دې حرفونو باندې ختمیږي هغې لپاره مستقیما ویلی شي چې دا مسکولان یا نارینه نوم یا صفت دی. بعضې نور هم کلمې دي چې په هغه باندې هم ختمیږي مسکولان کې راځي، خو لیکن زیاته برخه یې همدا تشکیلوي، یعنی زیات مسکولان نومونه یا صفتونه په همدې کلمو باندې ختمیږي. دا کلمه زده کړئ، هر کله چې یو صفت یا نوم ووینئ او په دې حرفونو باندې ختم شوی وي نو ورته ویلی شي چې دا نوم یا صفت مسکولان دی. اوس راځئ چې تاسو لپاره به مثالونه هم تشریح کړم چې په مثالونو کې ووینئ، صحیح ورباندې پوه شئ. اوس دلته مثالونه وګورئ. بو 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 معنا ښکلی. وګورئ او ا او باندې ختم شوی دی، دا نارینه صفت دی. صحیح شو؟ دا مسکولان دی، هغه شی چې مسکولان وي د هغې لپاره استعمالیږي. لکه بل مثال فو 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 معنا لیونی. صحیح شو؟ هم د دې لغتونو یا د دې
صفتونو فیمینین یا ښځینه هم تاسو لپاره تشریح کوم چې صحیح ور باندې پوه شئ. ژونتي، 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 مهربان. وګوره په ایل باندې ختم شوی دی. شیان، شیان، شیان معنا سپی یا نوم دی. وګوره ای ان باندې ختم شوی دی. نو دې له خاطره دې لپاره ان شیان وایي یا سپی یا نارینه ناون کې راځي دا. ان ولور، ان ولور، ان ولور. غل ته هم استعمالیږي او پرواز کوونکي ته هم استعمالیږي. وګوره په دغه وخت کې ال او اغ باندې ختم شوی دی. او اغ باندې ختم شوی دی. نو په دغه وخت کې موږ ویلی شو دا یو نارینه یا مسکولان صفت دی. دا یو کس مثلا نارینه وي هغې لپاره موږ استعمالولی شو. که چیرې یو نون مسکولان وي یا نارینه وي هغه خو خپله هغې په مخ کې اون لو استعمالو. او که چیرې یو صفت مسکولان وي د دې معنا دا دی چې مثلا یو نارینه لپاره هغه صفت چې دی یو نارینه لپاره استعمالولی شو. او که چیرې یو صفت فیمینان وي هغه به ښځې لپاره استعمالولی شو. un acteur، un acteur، un acteur. وګوره تی او اغ باندې ختم شو. un acteur معنا یو اکټر، اداکار. gros، gros، gros معنا چاق. وګوره اس باندې ختم شوی دی. جولی، جولی، جولی معنا ښکلی. وګوره په ای باندې ختم شوی دی. دا هم نارینه یا مسکولان لپاره راځي. پوزیتیف، پوزیتیف، پوزیتیف معنا مثبت. وګوره په اف باندې ختم شوی دی. لونگ، لونگ، لونگ معنا وګود. صحیح شو. لونگ معنا وګود. وګوره په ژی باندې ختم شوی دی. ان تلیفون، ان تلیفون، ان تلیفون معنا یو تلیفون. دا یو هم ناون دی. وګوره پی اش او ان او باندې ختم شوی دا هم مسکولان دی. ان تلیفون. صحیح شو. اوس راځئ هغه صفتونه او نومونه پیژنو چې یعنی فیمینین دي یا ښځینه دي. که نوم فیمینین وي خو خپله فیمینین دی هغې په مخ کې فیمینین وي هغې په مخ کې اون یا لا استعمالیږي. او که چیرې صفت فیمینین وي نو د دې معنا دا دی چې دا صفت هغه کس لپاره استعمالیږي کوم کس یا شی چې فیمینین وي لکه ښځه. صحیح شو. Les noms qui terminent par هغه نومونه چې په لاندې حرفونو ختم کیږي هغه ښځینه نومونه یا صفتونه یا فیمینین ورته وایو. فرانسوي کې فیمینا ورته وایي. صحیح شو. دا کوم حرفونه چې وینئ که چیرې یو نوم او صفت په دې حرفونو باندې ختم شوی وي نو هغې لپاره تاسو مستقیما ویلی شئ چې دا صفت یا نوم چې دی دا فیمینین دی یا ښځینه دی. لیکن لیک نور حرفونه هم دي چې هغه باندې که ختم شي هغه هم فیمینین دي ولیکن ذاته برخه همدا تشکیلوي. یعنی د فیمینین صفتونو یا نومونو ذاته برخه همدا کلمې تشکیلوي. او دوزل او، او دوزل او. که چیرې یو صفت یا لغت په دې ختم شوی وي پوه شئ چې دا فیمینین دی. او دوزل او، او دوزل او. که چیرې یو لغت په دې ختم شوی نو پوه شئ چې دا فیمینین دی. ای دوزل او، دوزن او، او او اس او، تی ار ای سی او، اس او، او وی او، جی او، تی ای او ان، اس ای او ان، او دو تی او، او ار او، ای accent aigu ou accent aigu o, i o n o i r o.
هغه نومونه صفتونه چې په دې حرفونو باندې ختم شوي وي هغه لپاره فیمینین یا ورته وایو. راځئ چې په دې مثالونو کې تاسو لپاره تشریح کړم چې صحیح ور باندې پوه شئ. اوس راځئ په دې مثالونو کې وګورئ. بل 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 معنا ښکلی. هم د دې بل مسکوله چې دی چې بو هغه یې نارینه و دا یې فیمینین دی. بل معنا ښکلی ځکه چې دا او دوزل او باندې ختم شوی دی. بل معنا ښکلی. که چیرې تاسو لپاره یو صفت هم درکړل شي چې مثلا تاسو لپاره بو درکول کېږي وایي چې د دې فیمینین ولیکئ. فیمینین د لیکلو لپاره بس مستقیما څه کوئ هماغه اندینګ چې مثلا آخري حرفونه دي د مسکوله د هماغې په مقابل کې د فیمینین حرفونه ورته لیکئ لکه بو بل. صحیح شو. فول 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 معنا لیوانه لیکن دا هم فیمینین لپاره استعمالیږي. دا یو فیمینین صفت دی. ژونتی 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 مهربان دا هم یو فیمینین صفت دی. اون شیان اون شیان اون شیان معنا یو سپی. وګوره په آخر کې دوزن او راغلی دی نو له دې کبله دا ویلی شو چې دا فیمینین دی یعنی سپی خو لیکن ښځه سپی. اون ولوز اون ولوز اون ولوز یو غله یا پرواز کوونکی دا هم فیمینین دی ښځې لپاره استعمالیږي. اون اکتریس اون اکتریس اون اکتریس یو اکټره یو اداکاره. وګوره په آخر کې تی ار ای اس سی تی ار ای سی او دی نو له دې کبله ویلی شو چې دا چې دی فیمینین دی. ګروس 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 وګوره دوزس او باندې ختم شوی دی نو له دې کبله ویلی شو چې دا فیمینین دی. ګروس معنا چاقه یو څوک چې ډېر چاقه وي. ژولي 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 ښکلی په آخر کې او راغلی ای او. پوزیتیو 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 معنا مثبت. وګوره په وی او باندې ختم شوی دی. لونګ 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 معنا اوږده. وګوره په آخر کې او راغلی دی نو له دې کبله ویلی شو چې دا فیمینین دی. لستاسیون 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 تمځای یا سټیشن تی ای او ان باندې ختم شوی دی دا هم فیمینین دی. دا و زموږ درس. امیدوارم چې باندې پوه شوی یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې تاسو لپاره درس جوړ کړو. که چیرې په دې درس کې کوم یو مشکل لرئ او ورباندې پوه شوي ناستئ تاسو په کمنټ کې ولیکئ او انشاءالله په کمنټ کې به تاسو لپاره ځواب درکړو. تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای سپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مخه